یو ځل یو عالمو چا بوتلو وی صاحب راشه مونږ استادان راولو که نه چې راشه استاد یې مونږ جومات کې تقریر وکړه. نو دا عالم چا بوتلو رونو دې پورې ویم ښه چا چې د عقیدې ختم نبوت حفاظت کړی ده الله پاک جل شانه د هغه دنیا کې هم حفاظت کړی ده او آخرت کې هم حفاظت کړی ده. چې هغه لاړو نا خلق ورته به وایي صاحب زموږ په دې علاقه کې خو ډېر هندوان دي یا قادیانیان دي مونږ نه پرېږدي بیان ته تاسو داسې چلو کوئ. هغه عالم له یو تحفه تیاره کړې وه وی صاحب دا تحفه والی یو تاسو واپس لاړ شئ او بیان مه کوئ مونږ ته به کلي کې حالات جوړ شي. هغه ورته څه وایي هغه عالم وی وروره نه ستا خبره ده او نه زما خبره ده دا زما د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عقیدې ختم نبوت خبره ده وی دا به زه خامخا کوم. خو یې ماته یو طریقه وښایئ. هغه عالم ورته وایي ستاسو په دې کلي کې څوک بدماش نشته او ته صاحب دلته یو ډاکو اوسېږي د هغه نوم د نوره څه شی نوره وی یو ډاکو ده دلته کې اخو نه جومات لدی نه بل څه کوي با ټوله ورځ دا لوټل کوي. وی ښه ما هغه له بوځئ. هغه عالم ورته ووی هغه عالم چې لاړو نوره ډاکو برید پرېښي و او ځان یې ډاکوانو شکل و چې ویې کتو وی مولانا صاحب څه له راغو. هغه ورته وایي نوره وی زه نن ستا حجرې ته راغلی یم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د عقیدې ختم نبوت د حفاظت تا نه طلب کوم چې زه به بیان کوم او ته به د پیغمبر علیه السلام مبارک په عقیدې ختم نبوت باندې قرباني ورکوې. یکدم نوره پاسېدو وی صاحب زه تیار یم او اعلان یې وکړو وی د مولانا صاحب بیان نه پس کو چا یو مسلمان ته څه ضرر رسولو نو وی ما خو پیژنئ که نه. دغه عالم بیان وکړو 3 ګنټې او نوره ډاکو ورسره کلاشنکوپ یا هغه وخت کې چې څه حالات وو داسې منبر سره ولاړو او ورته وی مولانا صاحب ته بیان کوه زه ولاړ یم چې څوک غږ وکړي. مولانا صاحب کور ته لاړو نوره ډاکو هم کور ته لاړو. رونو چې شپه شوه او نوره ډاکو سملاستو جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک وله خوب کې راغو. وی نوره وی تا زما د عقیدې ختم نبوت حفاظت کړی ده او تا په هغې باندې قرباني ورکړې ده. تا چې کم ګناهونه مخکې کړي دي الله جل شانه د نام راضي ده او زه د نام راضي یم. نوره چې پاسېدو نو هغه خپل شکل بدل کړو د ډاکوانو. یوه میاشت کور کې ناست و میاشت بعد راووتو سپین پټکی والی ده او ښایسته ږیره یې پرېښې ده او ښایسته سپین لباس یې اچولی ده او چې لاړو د مولانا صاحب کور له کم عالم چې بیان کړی و دروازه یې ورته وټکوله چې هغه راووته وی څوک وی صاحب زه خو نوره یمه ډاکو. وی دا ولې وی صاحب کله نه چې ما د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د ختم نبوت په عقیدې باندې غیرت کړی ده الله پاک جل شانه زما حالت بدل کړی ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. د دې دین اسلام الله پاک جل جلاله مخامخا حفاظت کوي اگر کوئی فاجر انسان برا پاسی او هغه به د مبارک دین اسلام خدمت وکړي. نوره ډاکو روړه څوکو ټوله ورځ به لګیا و ډاکې به یې کولې لیکن د پیغمبر علیه السلام مبارک په ختم نبوت باندې غیرت یې وکړو. الله پاک جل شانه د زمانې ولی الله ته نه جوړ